هغه کډوال چې د پاکستان هېواد څخه خپل هېواد ته راځي او دلته په کمپونو کې ساتل کېږي د لنډمهاله اینجا روزانه برای 60,000 70,000 نفر شب و روز نان ما تیار میکنیم. دا اوس 8 بجې دي خواړه تیار دي، یعنې کله شروع کوو په پخلي باندې؟ پخلي باندې موږ چې ملا چې اذان وکړي منځونه وکړو شروع ورته وکړو. نور کوم د څه شي ضرورت ولو غږ کوي خو چې څومره مصرف یادلی شي هغومره مصرف هر چیزی که کم بود با ما رابطه وکړو ما در خدمت تا هستم. نن نو څومره کسانو ته آمادګي نیولې ده؟ خیر نن انشاءالله 2,000 کسانو ته آمادګي یوازې غرمې لپاره؟ یوازې غرمې لپاره. کمیسار صاحب دغه د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل هېوادوالو ته څومره ډاډ ورکوئ نظم دپاره د عامه نظم په اړه؟ بل راواخله سلامونه، وخت مو بخیر درنو لیدونکي، له مننه ټول به روغ جوړ خوشحاله سئ. قدرمنو لیدونکو، د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې د تورخم کمیسارۍ هغه کډوال چې د پاکستان هېواد څخه خپل هېواد ته راځي او دلته په کمپونو کې ساتل کېږي د لنډمهاله مودې لپاره، هغوی ته روزانه 2 ټیمه دوی خواړه تیاروي. نو دغلته راغلو، موږ غواړو چې همدا پروسه له پیل څخه تر پایه تاسو ته وښیو، تصویر یې کړو، انځور یې کړو. نو دلته دا ګران حاجي صاحب چې تاسو ګورئ دا نو دغه ساحې اشپز دی، د کمیسارۍ اشپز دی. غواړم دې سره خبرې اترې وکړم. السلام علیکم حاجي صاحب، جوړ السلام علیکم و رحمت الله. چی حال داره حاجی صاحب؟ شکر فضل خدا خوب است. این بچه ها کار میکنه، ما توی طرف میاییم. بیایی حاجی صاحب کتمه چطور است کاروبار؟ شکر الحمدلله خوب است. چقدر وقت میشه اینجا اومدی در خدمت مهاجرین هستی؟ 4 روز میشه 4 روز میشه مهاجرین اومدیم. بله. سابق اینجا اومده بودی؟ نه پری اول بود آمدیم، مصادر که مهاجرین الحمدلله از پاکستان میای اینجا امارات است. بیا در ترتیبات منظم برش گرفته، هر سال در قدر وقت پروگرام جور نمیشد به این مردم مهاجرین. ان شاء الله الحمدلله مجاهدین امارات اسلامی کوشش کرده که این کمیساری یک 5 تیم برابر کرده بر روزانه بر یک 50,000 یا 60,000 نفر دستید 2 تایم نان برش تیار میکنیم. 5 تیم است، یک تیم دو بغل است، یک تیم دو بغل است، یک تیم دو بغل است، یک تیم اینی باباست، یک تیمی بیادر است، یک تیم اون استاد اینجا 6 تیم است. اینجا روزانه برای 60,000 70,000 نفر شب و روز نان ما تیار میکنیم. شما 24 ساعت در کار هستین دیگه؟ الحمدلله ما شکر خوشحال هستیم که به مردم خدمت میکنیم. این مهاجرین که از پاکستان میای بسیار به تکلیف است، در دیگه وقتا بسیار به زحمت بودن. ان شاء الله الحمدلله امارات خوب ترتیبات برشان گرفته، جای برشان جور کرده. اینجا 5 تیم کار میکنه، بر 70,000 شد 80,000 نفر نان جور میکنه. دیگه تیم هم دراز بخیر وام میایه که به مردم خدمت کنه. ما خبر شدیم که امروز دیگه تیم میایه، تیمای که نان توزیع میکنه. همینجا یک تیم دیگه هم برش جای جور میشه. با اینجا برش جای جور کردیم بخیر وام میایه. وام گفته بر یک روز 10,000 15,000 نفر وام برش نان تیار میکنه. روزانه تا 1 لک نفر 90,000 نفر میرسه. 90,000 80,000 1 لک نفر نان میتیم. خداوند شما رحمت به تمام میریم بخیر. می توزیع هم رویتون هم کار میباشید. زنده باشید. سلامت باشید. زنده باشید. تاسو ټول ژوندي اوسئ. ډیره مننه. درنو لیدونکو، تاسو هم راسره تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. همداسې به نور هېوادوالو سره خبرې کوو. دغه ورور هم اشپز دی، یو بل ټیم دی، دې سره به یو څو خبرې وکړو چې څنګه ته مو راغی. سلام، جوړ بخیر. سلام علیکم ورورم. سلام. موږ ډېر کوشش وکړی، موږ څلوري ساعته په خپله وظیفه کې لګیا وو. ډېر ستړي ستومانه او کارونه کوو، خو موږ په دغه یو شي باندې ډېر خوشحاله یو چې دا زموږ مهاجران وروڼه زموږ خویندې میندې افغانستان ته راداخلېږي. موږ ډېر خوشحالېږو پرې، ډېر به خوشحالېږو. که موږ ستړي وو که ستومانه واره کم کړي، خو بیا هم به خوشحاله یې. موږ به خوشحالۍ باندې دا کار کوو. او بل موږ ډېر کوشش نیولی چې انشاءالله موږ دلته ډوډۍ اوبه چای د هر څه پورې پروګرامونه موږ نیولي دلته. امارات داسې کوشش نیولی دی او تجارانو هم نیولی دی، ټولو خلکو کومکونه کړي دي چې بس د مهاجرو وروڼو چې بې عزتي ونه شي او ښه په قدر په عزت باندې موږ دې ته دا ورکړو. د خیمو پورې د هر څه پورې پروګرام او اشپزخانې خو 4 ساعته روانې دي. 4 ساعته زه خپل ځانې چې دی 15 تونې سهار پخوم، 15 مازدیګر پخوم. دغسې هر یو اشپز چې دی 15 تونې وریجې پخوي. موږ چې یو داسې ستومانه یو چې ډېر ستړي ستومانه یو، خو موږ د مهاجراتو په خدمت کې وو چې موږ د دوی خدمت وکړو.
غرمې دپاره چې تاسو خواړه اماده کوئ څو بجې کار پیلوئ؟ موږ 8 بجې سهار 8 بجې. سهار 8 بجې دا اوس 8 بجې دي خواړه تیار دي، یعنې کله شروع کوو په پخلي باندې؟ پخلي باندې موږ چې ملا چې اذان وکړي منځونه وکړو شروع ورته وکړو نو د 8 بجو پورې موږ خپل کار خلاصوو چې موږ مهاجرین وروڼه چې غرمې ته وږي پاتې نه شي کوشش کوو کمبود ته که نور ته پخوو 2 وخته ورته نارې پر تیارو چې 2 وخته ورته 9 بجې موږ هغو ته شروع کوو چې موږ ډوډۍ ورته شروع شي ورورسېږي. او ماښام ته چې کله ډوډۍ تیاروئ نو ماښام توضیح کوئ؟ ماښام ډوډۍ 4 بجې موږ توضیح کوو. توضیح 4 بجې. 4 بجې توضیح څو بجې شروع کوئ؟ پخلی چې د 11 نه نیولې بله پخلی شروع کوو 11 نه 12 نه بله ډوډۍ شروع پخلی شروع کوو او د 4 بجې ورته ډوډۍ شروع کوو 5 بجې موټر دې ځان حرکت کوي مهاجرین وروڼو ته ډوډۍ ورکوي. ډېره مننه. انشاءالله تعالی چې هېڅوک موږ نه خبر د افغانستان خلکو نه انشاءالله د ټولو خلکو نه ډېره مننه غواړم چې موږ سره کومک کوي. زما نوم خاورې غنم ګل دی د افغانستان د خلکو خدمت کې حاضر دی. زما سر د مهاجرونو قربان دی. ډېره مننه. عزتمن شي. الله دې عزت وکړي. لیدونکو تاسو هم تر پای شی ورسره ملتیا وکړئ. توضیح ده او د ډوډۍ توضیح ده همداسې به ورځو د مهاجرینو سره نورو هېوادوالو سره به هم خبرې اترې لرو. ولې مو نه دي توضیح کړي؟ دا اوس توضیح کوو صاحب به شروع دي خیر چې د شي دیګونو کې پاته نه شي د دې شکایت راته رانه شي چې څوک بې ډوډۍ پاته سو وږی پاته سو چې څومره مصرف کول کېږي څومره مصرفېږي هغومره مصرف کړي. صحیح شو. جزاک الله خیر وسي. نور که مو د څه شي ضرورت ولو غږ کوئ خو چې څومره مصرفېدلی شي هغومره مصرف جوړ وسي. خیر وسي. برادرم چطور هستی؟ خوشم هستی. خوب هستی؟ سلامت باشین. چندی جور هستی؟ ایرا بالا کوتو. سلام علیکم. سلام علیکم. څنګه یاست؟ کارم څنګه دی؟ کارم څنګه دی؟ برادر چطور هستی؟ چیزی کمبود نداری؟ نه شرکت برابر است. روزانه 10 بجه برنج است. هر چیزی که کمبود بود با ما رابطه بکو. ما در خدمت تان هستم. شما خدمت افغانان بکو ما خدمت تان میکنم. صحیح است؟ قدرمنو لیدونکو کمیسار صاحب هم راغلی دی د پخلي ضد او غواړي د خپلو کډوالو هېوادوالو خدمت وکړي. غواړو خبرې اترې ورسره ولرو. السلام علیکم کمیسار صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه دي ستړیا مو دغه وخت کې هغه ستړیاو څخه هم خلک خوند اخلي. تاسو څنګه؟ الحمدلله خوږه ستړیا ده چې د هېوادوالو په خدمت کې ستړي. بله. نن مو څومره کسانو ته آمادګي نیولې ده د خیر؟ نن انشاءالله 2,000 کسانو ته آمادګي یوازې غرمې لپاره؟ یوازې غرمې لپاره. او ماښام ته څومره کسانو ته آمادګي نیسئ؟ ماښام ته به هم دغومره کسان. دغه د لومړۍ ورځ څخه چې تاسو پخلی کوئ څومره وخت وشو چې تاسې د خواړه توضیح کوئ کډوالو ته او روزانه د تېرو ورځو کې روزانه څومره توضیح کړئ؟ دا د 11 سپتمبر نه چې دغه د کډوالو پروسه شروع شوې ده د هخوا څخه راځي کډوال به ورته نه وایي د پښتونخوا څخه د میلمنو پروسه شروع شوې ده د هغه وخت څخه دغه حالات روان دي. البته په ابتدا کې به یو څه کم وو خو اوس زیات دي. دغه میلمنو راتګ پروسه اوس هم روانه ده. تاریخ فکر کوم هغه اخوا چې کوم تاریخ ورکړل شوی هغه هم پوره شوی دی. اوس هم کډوال راځي او که نه؟ هو بلې اوس هم کډوال راځي په هغه اندازه باندې چې اوله ورځ بله ورځ څومره راغلي وو له هغومره را روان دي. ښه اوس هم ډېر دي؟ اوس هم ډېر. کره شمېر معلوم نه دی چې روزانه څومره کسان راځي؟ یاره چونکې دلته مصروفیتونه ډېر دي مخکې به موږ روزمره د مهاجرینو امریت څخه راپور اخیستی چون دلته مصروفیتونه ډېر دي کارونه ډېر دي نو هغه اداري کارونه څه د ځنډ سره مخ شوي دي هغه راپور نه دی اخیستل شوی. تاسې خپله هم کله ورغلي یاستئ لاندې کمپونو ته د کډوالو احوال مو اخیستی دی هغوی ستونزې طبعا ستونزې به لري ستونزو ته یې رسیدګي تر کوم حده شوې ده؟ موږ دلته چې ډوډۍ پخوو کاروان د ډوډۍ تیار شي د هغه سره ځو بیا هلته په توضیح کې هم ورسره ملګري او توضیح کوو یا د توضیح نظارت یې هم کوو. انشاءالله هغه اولیه ضرورت چې دی د کډوالو هغه تقریبا ټوله پرادې خیمې ورته وهل شوي دي ډوډۍ ورته رسېدلې د سهار و ماښام او د اوبو بندوبست ورته شته هلته ده او د څښلو د اوبو دپاره د څښلو د اوبو دپاره او دغه رنګه انټرنیټي خدمات ورته وړاندې شوي دي او سیم کارډونو توزیع ورته شروع شوې ده او دغه رنګه هلته ټوله مشران په ساحه کې د والي صاحب په شمول باندې ټوله په ساحه کې د هلته په خیمو کې وجود لري خپل ځانو ته خیمې درولې دي د کډوالو سره همرنګه
دوی هم په خیمو کې ګزاره کوي. هغه مشکلات چې کډوال یې لري دوی خپله ګوري او سانه په سانه باندې د هغه مشکلاتو د حل په لټه کې دي. ګمسر صاحب ډېری هېوادوال هغه مېلمانه کډوال چې راځي اسنادونه نه لري، ځکه په هغه پښتونخوا کې دوی پټ ژوند کوو، ځان یې دولت ته په ګیر کې نه ورکوو. اوس هغوی دا په زړه کې دا ویره لري چې هغه مرستې او هغه توزیع چې کېږي دلته مثلا بایومټریک کېږي، زموږ به نه کېږي. هغوی ته تاسو څه وینا لرئ؟ انشاءالله چې دا په یقیني طور باندې تثبیت سي چې دا میلمه دی او د پښتونخوا څخه راغلی دی. هغه چې څه مرستې امارت په پام کې لري هغوی ته به خامخا رسېږي. دغه مرستو په اړه لږ راته ووایئ چې د امارت اسلامي له خوا نه کومې مرستې په نظر کې نیول شوي؟ چون د اسلامي امارت د طرفه څخه د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان مطابق یو کمیسیون ورته جوړ شوی دی او د هغه لاندې 12 کمیټې دي چې په هغه کمیټو کې یوه کمیټه د دې دپاره ده چې هغه د مهاجرینو دپاره مرستې راجلب کړي او یوه کمیټه پکې دا هم ده چې هغه د مهاجرینو د موقت میشتېدلو او د دائم میشتېدلو دپاره هغوی ته ځایونه برابر کړي. دا به څومره وخت کې پلی شي؟ کار ټولو کمیټو شروع کړی دی. البته دا چې دا پروسه به نو پای ته څه وخت ورسېږي، تکمیل به څه وخت شي او دغه توزیع به ودې ته څه وخت شروع شي، هغه به ممکن اوس تر وخته مخه خبرې. کمسار صاحب دغه د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل هېوادوالو ته څومره ډاډ ورکوئ نظم دپاره، د عامه نظم په اړه؟ چون تاسو به لیدلی وي چې دومره بیروبار په دنیا کې پر ډېر ترقي یافته ملک باندې دومره بیروبار په یو وار باندې راسي، هم نظم مختلف خو لیلایل هم د اسلامي امارت سرتیري مجاهدین هغه که د هر ورګانو سره تعلق لري هغه دومره ستړیا او تکلیف پر ځان باندې وړي چې په 24 ساعته کې فقط که 6 ساعته آرام کوي 18 ساعته د ولس په خدمت کې وي ټول مجاهدین. نو خاص کار د کمیساري مجاهدین د وزارت داخله مربوط مجاهدین هغه دومره کوشش کړی دی د کمیساري مجاهدینو چې د څه وخت څخه دغه پروسه شروع شوې ده د کډوالو د خدمت د هغه وخت څخه د کمیساري مجاهدینو هیڅ رخصتي نه ده کړې. په کورو کې ضرورتونه لري، مریضۍ لري، مشکلات لري، خو هیڅ رخصتي نه ده کړې، ټول دلته د ولس په خدمت کې دي. نو انشاءالله د امنیت په لحاظ باندې 100% اطمینان دی. اوس تل کامیاب اوسئ. ډېره مننه. الله مو عزت وکړي. حافظ صاحب masa خانو قدرمنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه نصرت الله ساحل ستاسو درنو حضور کې حاضرېږم، تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارم. الله تعالی مو مل شي.